بسم الله الرحمن الرحیم. رابسو د خپل درس ادامې ته. موږ تاسې تېره ورځ کلیپبورډ هوم ټیب کې کلیپبورډ ګروپ ویلی و. نن زموږ تاسې درس فونټ ګروپ دی. فونټ خپله چیش ته وایي. اول دغه د فونټ په معنا که سر خلاص کړو بره به ډېر اسانه سي. فونټ خپله وایي ټایپفیسټ. ټایپفیسټ دا معنا چې دغه زموږ د لیکنې شکل باید سره کم ښکاره سي. چې موږ دغه لیکنه کوو د دغه لیکنې شکل باید سره کم ښکاره سي. نو زموږ دغه فونټ ګروپ موضوع دا ده چې دغه د لیکنې شکل باید څنګه وي. پر دغه موضوع نن خبرې کوو. اوس په دې ځای کې دا کندهار لیکنه مو کړې ده. دغه لیکنه به انتخاب کړو. نو لومړی په فونټ کې موږ دلته فونټ لرو. فونټ موږ ویلی چې دغه فونټ معنا ټایپفیس ده. د خط شکل باید سره کم وي. دا رنګارنګ د خط شکلونه دي. ډیزاینونه دغه د فونټ شکل چې تغیریږي. دا په دې ځای کې موږ کولی سو چې فونټ انتخاب کړو. چې عمومي فونټونه کلیبري لایټ فونټ، کلیبري فونټ، ټایم نیو رومانس، آریل دا هغه عمومي فونټونه دي. په پښتو کې چې ډېر کاریږي بهیج ټایټر، بهیج نازنین، بدر فونټ، غوټي فونټ، داسې یو څو فونټونه دي چې هغه موږ انتخابوو د پښتو دپاره. نو دا ټوله فونټونه دي. هر فونټ چې تاسې انتخابوئ دلته کول سي د خپل د لیکنې شکل ته تغیر ورکړي. دوم بل په دې ځای کې موږ تاسې د فونټ سایز لرو. د فونټ سایز دا معنا د فونټ هایټ ته ویل کېږي. یعنی د دغه فونټ جګوالی، د فونټ اندازه دلته موږ ټاکلی سو. دغه د فونټ اندازه چې ټاکو د 8 څخه بیا تر 2 پورې ټاکلی سو. دلته یې تر 8 نه کمولی سو او نه یې هم تر 2 څخه اضافه کولی سو. دلته هم موږ تاسې لرو انکریز فونټ سایز. که غواړو چې د فونټ سایز غټ کو، کنټرول شفټ بریکټ خلاص یې شارټکټ کې ده، سایز غټېږي. او په دې ځای کې کولی سو که غواړو چې د خط سایز کم کو دلته کولی سو. تاسې که غواړئ چې سایز غټ کړئ یو بله شارټکټ کې هم ده کنټرول بریکټ خلاص. بریکټ څخه مې مطلب د غټ قوس دی. دغه قوس که تاسو وي د سایز غټي. کنټرول بریکټ خلاص سایز غټېږي، انکریز کېږي. کنټرول بریکټ بند سایز یې کوچنی کېږي. دا یې ولې 2 ځایه راوستل دي؟ دا په دې خاطر 2 ځایه راغلي دي چې دلته خو موږ تر 2 نه سو اضافه کولی. دلته کولی سو د 2 څخه اضافه کړو چې هر څو سایز وټاکو. او په دې ځای کې بیا موږ لرو ډیکریز فونټ سایز. که غواړو چې دغه سایز یې ورکم کړو دلته کولی سو دغه سایز یې ډیکریز کم کړو. کنټرول بریکټ بند یعنی دغه قوس خو سایز غټوي کنټرول سو، دغه یې بیا سایز ورته کوچنی کوي. کنټرول به ورسره نیسو. اوس نو که موږ تاسې عنوان لیکو، عمومي د عنوان اندازه باید 14 وي. د 14 څخه بیا تر 22 تر مابین ځای ټاکل کېږي. نه تر 22 خلک غټ ورکوي، نه تر 14 کوچنی ورکوي. سټنډرډ نړیواله اندازه یې 14 سایز دی. او که تاسې پام پر کړنی هلته لیکلي اول فصل یا دوم فصل د دغه فصل سایز 18 ورکول کېږي. د نورو عنوانو سایز 14 ورکول کېږي. او پاتې دغه عمومي لیکنه چې ده دا عمومي لیکنه فرق شته. مثلا د پوهنتون مونوګرافونه چې لیکل کېږي د ډېرو پوهنځیو دا په 14 سایز کې لیکل کېږي. د اکثرو پوهنځیو دا په 12 سایز کې لیکل کېږي. نو موږ خپلې لیکنې ته ګورو د خپل ضرورت په اندازه، خو په ډېر ځای کې 14-12 سایز لیکل کېږي. بل په دې ځای کې موږ تاسې دلته چې لرو سینټنس کیس لرو. سینټنس کیس مفهوم څه دی؟ که موږ تاسې یو جمله لیکلي Kandahar is the best province of Afghanistan. دا یو جمله مو لیکل، ټکي موږ کېښودو. اوس دا جمله چې موږ لیکلې ده که چیرې د سر توري کوچنی کړو دا جمله د اصولو د لحاظ غلطه ده.
د اصولو د لحاظ ځکه غلطه ده چې د سر توری باید غټ راسي. نو په دې ځای کې موږ لرو سینټنس کیس. سینټنس کیس دا معنا چې د جملې قانون ته واړو، یعنی د سر توری غټ شاته راولئ او په پای کې ټکی ورکړه. ګوره د سر توری غټ راوستئ او په پای کې خپله ټکی لري. بل په دې ځای کې لرو لاور کیس. لاور کیس دا معنا چې دغه زما ټوله لیکنه کوچنۍ بي سي ته واړو. زموږ ټوله لیکنه په کوچنۍ بي سي ولیکل سول. کله چې کوچنۍ بي سي ته یې واړو نو دلته یو دوې غلطۍ رالې. یو تر کندهار سره لیکه لاندې ولیکل سول او بل تر افغانستان. دا ځکه چې باید دا د سر توري غټ نوماندې دا باید غټ راسي او دلته جمله په کندهار سره شو نو باید دا توری هم غټ راغلی وي. بل په دې ځای کې لرو اپر کیس. اپر کیس که غواړو چې خپله لیکنه غټې بي سي ته واړو دلته کولی سو. عموما هر کله چې تاسې غواړئ چې لیکنه په غټې بي سي کې په کیبورډ کې کیپس لاک بټن وي. کیپس لاک بټن دا بټن دی. تاسو دا کیپس لاک بټن وي ستاسو لیکنه خپله غټې بي سي ته اوړي. نو اوس زموږ لیکنه دلته په غټې بي سي باندې کېږي. که غواړو چې مثلا دا غټې بي سي مو لیکل دلته کولی سو. عموما نو په غټې بي سي لیکنه کولی سئ. اوس که چیرې تاسې په کوچنۍ بي سي لیکنه کړي ډېر وخت مثلا عموما د سفارتونه یا د ځینې فورمې چې تاسې ډکوئ هغه ستاسې لیکنه غټې بي سي غواړي. نو موږ دا کوچنۍ بي سي لیکنه کړې ده دا زموږ څخه غټې بي سي غواړي بیا یې د سره لیکو وخت ضایع کړي. فقط دې ځای ته راسئ ورته اپر کیس دا په غټې بي سي واړو نو دا غټې بي سي ته اوړي. بل په دې ځای کې لرو کیپټلایز ایچ ورډ. د هر لغات د سر توری ورغټ کړئ. کله چې تاسې کلیک وکړئ دلته د هر لغات د سر توری غټ دی. ګورو ویډیو لغاتي، پرووایډس یو لغاتي، ای لغاتي، پاورفل لغاتي. یعنی هر کله چې سپیس راسي دا زموږ دپاره یو لغات جوړیږي. نو دی د هر لغات د سر توری غټ راولي. او بل په دې ځای کې د خلاف ټوګل کیس. ټوګل کیس دا معنا چې د هر لغات د سر توری کوچنی راولو خو نور مکمل لغات غټ راته راولو. دا په انګلیسي کې 100% کفر کول دي، یعنی غلط دی نه لیکل کېدی. دا کېدای سي په نورو ژبو کې استعمالیږي، کېدای سي په چینایي ژبه کې، کېدای سي په فرانسوي کې، کېدای سي په اسپانوي کې. ما ته نه دی رامعلوم چې په کومه ژبه کې استعمالیږي، خو په یو ژبه کې خامخا استعمالیږي. که نه استعمالېدلی دا شی نه ورکوي. خو مطلب یې دا شی دی چې د سر توری کوچنی نور ټوله لیکنه غټې بي سي ته واړو. بل په دې ځای کې موږ لرو کلیر آل فارمټینګ. کلیر آل فارمټینګ دا معنا دغه لیکنې ته چې ما کم فارمټ کړی دغه ټوله فارمټ یې راته فاقه دا نه دي پکار. د فارمټ څخه مطلب دا دی که موږ دا وروسته بیا دا وایو تا شا موږ کړي سایز مور غټ کړي رنګونه مور کړي دا مو ناک ور کړي دي. نو ته که استاد وایي دا دې ناک ور کړي دي ته بیا بېرته د سر لیکې وخت ضایع کېږي. نو فقط په دې ځای کې انتخاب کړی مو چې دلته ورته وایي چې کلیر آل فارمټینګ. دغه کم ډیزاین چې موږ تطبیق کړی دی پر دا پاکه راته هغه درته ایسته کېږي ساده لیکنه درته راځي. بل په دې ځای کې موږ لرو بولډ. بولډ خپله ډبل ته ویل کېږي. دغه بولډ که غواړو چې یو لیکنه موږ بولډ کړو دلته کولی سو. موږ بولډ هغه مال او ایټالیک ورسره بولډ معنا ډبله که کنټرول بی یې شارټکټ کړي. دا لیکنې سایز به لږ غټ کړو چې معلوم سي. اوس په دا لیکنه کې فرض کړئ دغه لغات تر ټولو مهم دي دا ځای. نو موږ داسې چمپه کړو بولډ وایي کنټرول بی یې شارټکټ کړي. که تاسو ګورئ لږ داسې ډبل سو. د جې مفهوم دا دی چې په دغه لیکنه کې تر ټولو ډېر چې مهم دی هغه دغه ځای مهم. دغه لیکنه موږ ته تر ټولو مهمه ده پکښې کې موږ هغه بولډ کړی دی. بل د ده تر کنټرول بی یې شارټکټ کړي. بل په دې ځای کې ایټالیک لرو. ایټالیک که غواړو چې د خط ایټلایسایز کو یعنی دا معنا چې لږ یې کوږ کو دلته کولی سو. دغه لیکنه راته ایټالیک کوږ او کنټرول آی شارټکټ کړي. بل په دې ځای کې انډرلاین لرو. که غواړو چې دې ته انډرلاین ورکړو یعنی یو لاندې لیکه ورکړو دا کولی سو چې ورکړو. دې ځای کې دا د انډرلاین ډیزاینونه دي. هر ډول انډرلاین چې غواړئ دا د انډرلاین رنګ دی چې په دې ځای کې تاسې د انډرلاین دپاره رنګ ټاکلی سئ. په مور کلر کې تاسې داسې یو رنګ ټاکلی سئ چې په هغه ځای کې شتون ونه لري. نه مثلا ژړ رنګ هلته و خو دلته بیا د ژړ رنګ ډولونه شته چې ته په ژړ رنګ کې کم رنګ انتخابوې. مثلا هلته بلو رنګ یا ګرین رنګ دلته د ګرین رنګ ډولونه درجې شته چې څه رقم انتخابوې.
او په دې ځای کې خپل خوښه ټاکلی سي چې RGB سره کامي R ریډ G ګرین B بلو شین ته ویل کېږي. تاسو هغه رنګونه دلته ټاکلی سي په دې ځای کې چې څو اندازه باندې ټاکئ په هغه اندازه دلته ټاکل کېږي. هغه رنګونه په دې ځای کې موږ ټاکو سره کوم لنډه لار دا ده چې در دا ځای ونیسئ دلته خپله ټاکلی سي چې په دې ځای کې دغه ریډ ګرین بلو دا خپله ټاکل کېږي. اوکې کوئ هغسې رنګ انډرلاین ورکول کېږي. د دغه انډرلاین نور سیټینګ بیا په مور انډرلاین کې هم تاسو ته راځي چې دا به وروسته ورته راسو نه. په دې ځای کې دا د انډرلاین ډیزاین دی چې ته انډرلاین وکړې داسې انډرلاین ورکړه او په دې ځای کې انډرلاین ته بیا رنګ هم ورکولی سو. اوکې کوئ هغسې انډرلاین راځي. اوس نو انډرلاین بولډ ایټالیک موږ هغه مال یو لیکنې ته ورکوو چې په یو لیکنه کې یو ځای ډېر مهم هغه موږ انتخابو بس انډرلاین کوئ. لکه موږ چې یو مکتوب یو پیشنهاد استو په هغه کې مثلا یو غونډه کوو په هغه غونډه کې مثلا موږ وخت اکثره وخت ورته انډرلاین کوو. دا د دې دپاره چې دوی په دا لیکنه کې دغه وخت تر ټولو مهم دی چې دا وخت او دا ورځ وګوري. نو په کمپیوټر کې تاسې په دې ځای کې کولی شئ چې بولډ ایټالیک انډرلاین استفاده کړئ. بل په دې ځای کې موږ لرو سټریک تھرو. د سټریک تھرو وظیفه دا ده که غواړو چې د یو لیکې په منځ کې د یو جملې په منځ کې موږ لیکه راولو دلته کولی شو مابینځ کې لیکه راوستل کېږي. کیدای شي عموما دا په چینایي او په دا ژبو کې ډېر ښه استعمال ولري. بل موږ تاسې یو سبسکرپټ لرو یو سوپرسکرپټ لرو. سبسکرپټ دا معنی چې ته دغه عدد ماته د معادلې په شکل ولیکه. دغه توری موږ ته راکوچنی کېږي او لاندې لیکل کېږي. مثلا که موږ تاسو وګورو موږ تاسو لیکو H2O دا د اوبو معادله ده. د اوبو معادله که داسې شکل ولیکو دا غلطه ده ځکه دا دوه په مالیکولي شکل یې دغه اکسیجن نو ته هایدروجن نو ته دا دوه انتخاب کړو ته دا مالیکولي شکل ده دا رقم. یا مثلا موږ راولو ګلوکوز لیکو C6 H12O6 دغه اعداد یې باید کښته راسي. نو کنټرول بټن په کیبورډ کې ونیسئ دا شپږ مو انتخاب کړه دا عدد مو انتخاب کړئ. که تاسو څو انتخاب کوئ کنټرول بټن سئ ورته دا چې ته واړو سبسکرپټ یې واړو نو دی تاته د سبسکرپټ په شکل درته ښي. عموما په کیمیا او په ریاضیاتو کې د دې څخه بیخي زیاته استفاده کیږي. بل په دې ځای کې لرو سوپرسکرپټ. سوپرسکرپټ دا معنی که غواړو چې یو عدد په توان ولیکو نو بیا د سوپرسکرپټ څخه استفاده کوو. سوپرسکرپټ مثلا که موږ ولیکو چې 3 په توان د 3 اوس دغه 3 کښته راغله دا که ته غواړې چې لوړه ولیکې د 3 داسې انتخاب کړو ته دا لوړه ته راوله دی لوړه ولې. عموما د ریاضیاتو په نوټ کې کارېږي. یا مثلا که تاسې لیدلي د الله نوم یې لیکلي هغه جیم یې کوچنی ورسره راوستلی دا رقم نه دا جیم دی داسې انتخاب کړی دا چې کوچنی راولي دا دی په دې ځای کې کولی شي. تاسې چې د الله نوم لیکئ دا جیم به داسې نه لیکئ دا ګناه لري دا غلط دی. تاسو چې لیکئ باید دا رقم ولیکئ. په دې ځای کې به تاسو دا 2-3 کوډ زده کړئ. FDF شپ به ونیسئ FDF ووایي B به ورسره ولیکئ. په فای کې به الټکس ولیکئ نو هغه جل جلاله دی خپله درته وایي. ګورئ څونه ښایسته څونه ښه خوند کوي څونه اسانه او یوازې چې موږ جیم لیکلی هغه ډېر بې معنا خبره ده. د الله مکمل نوم باید سړی ولیکئ. یا که موږ چیرې محمد صلی الله علیه وسلم لیکئ نو په دې ځای کې FDFA به ولیکئ الټکس به وي نو بیا دی محمد صلی الله علیه وسلم درته راولي. دغه رقم که موږ بسم الله شریفه لیکل FDFD الټکس وي نو بسم الله الرحمن الرحیم درته لیکل کېږي. دا عموما دا په ټایپینګ کې ډېر خورا انسان ډېر سټایلیش یو څه معلومېږي نه چې تاسو بسم الله ورته ولیکئ بسم الله لیکئ زیر وکئ زور وکئ پیش کئ وخت نه لیکل شي هغه فقط FDFD ولیکئ الټ ایکس په کیبورډ کې وي دی هغه چې درته راولي هغه بسم الله شریف خپل لیکئ. داسې نور کوډونه هم شته لکه رضی الله تعالی عنه علیه السلام دا بیا وروسته انشاءالله یو ورځ به موږ د دې دپاره یو جلا ویډیو ریکارډوو بیا به دا زه تاسو ته درښیم چې دا به څنګه کار کوي. نو دا مې تر دغه سوپرسکرپټ پورې دا خبره درته وکړه. بل په دې ځای کې موږ تاسې ټیکسټ افیکټ لرو او ټایپوګرافي لرو.
ټیکسټ افیکټ دا معنا چې د خط ته افیکټونه ورکړي. افیکټ دا معنا چې مثلا شډو ورکړي، دغسې ګلو ورکړي، دغسې ریفلیکټ انعکاس ورکړه دا ورکول کېږي. ټایپوګرافي بیا دا معنا لري چې دا خط نه کې سټایلسټیک راته ښکاره کړه، نه دا سټایلسټیک ډیزاین ورکړي یا لیګیچر ډیزاین ورکړي. دا چې موږ کوو دا بیا په دې ځای کې کولی شو. مثلا د هغه کندهار لیکنه مو کړې ده، سایز به لږ کوچنی کو، کنټرول بریکټ بند، سایز کوچنی. نو اوس په دې ځای کې تاسې د مختلف ګوري. که تاسو ګوري دی په ځینو کې مثلا بارډر یې، په ځینو کې شډو یې، په ځینو کې ریفلیکشن یې ګوري. اوس که تاسو ګوري دا ریفلیکشن انعکاس لري، لاندې هغه ډیزاین ورسره ښکاره کېږي. نو دا مختلف ډیزاینونه چې د فونټ هر ډیزاین چې تاسو خوښ دلته ورته انتخابولی شئ. که موږ چیرې دا ډیزاین د یوې عنوان دپاره خوښ کړو، بیا دې ځای ته راځو، نو دلته آوټلاین لرو. آوټلاین دغه د بارډر ته ویل کېږي، نه دغه سپینه کمه لیکه ښکاري. دغه رنګ تاسو دلته تغییرولی شئ. که تاسو ګورئ دغه لایف ریویو کې تاسو ته ښکاره کېږي، دا رنګونه تاسو دلته ورکوئ. نو آوټلاین مو ورکو. په دې ځای کې د آوټلاین نور رنګونه وټاکنه، لکه مخکې چې مو یادونه وکړله. داسې رنګ چې هلته نه موجود هغه دلته ورکولی شو. بیا په دغه آوټلاین کې تاسې د آوټلاین سایز ټاکلی شئ چې د آوټلاین څونه نه فرض که 2 سایز جوړولی، ډېر ښایسته ښکاره کېږي دا. بیا مثلا تاسې د دغه آوټلاین دا کولی شئ د ډشیز په شکل وټاکئ، نه داسې ټکي ټکي فرې وټاکئ درسره. بل شډو لرو. شډو سایې ته ویل کېږي. که غواړو چې دغه لیکنې ته سایه ورکړو دلته کولی شو. دا د سایې مختلف ډیزاینونو ته د ډراپ شډو آپشن بیا انشاءالله الرحمن موږ ته مخکې هم راځي. خیر دلته راغلی یو سپکه یادونه مو وکړو. دا خو هغه د دوی ډیزاینونه دي چې وایي څه ډول شډو ورکوئ. دغه رقم مثلا د شډو رنګ دی، شډو باید مثلا زرغون رنګ فرض کړئ ولري. دا یو رنګ موږ ورکړو او داسې فرض کړه تور ته چې یا داسې شډو چې ولري. نو دلته راسه د شډو رنګ ورته وټاکه چې یا دا چې داسې رنګ ولري یا چې یو څه داسې تیز رنګ ولري. په دا ځای کې دا شډو ډېر بد خوند سره کوي، ساده شډو به ورکړو، داسې شډو. نو اوس دا شډو چې موږ کړی ده دې ځای ته داسې رنګ ورکړه. اوس دلته ټرانسپرنسي معنا دغه شډو چې تا ورکړی ده دغه څونه خامه کړم څونه یې تیزه کړم. هر څونه چې ته د ټرانسپرنسي تعداد ډېر ټاکئ هغونه دا خامیږي درته. بل په دا ځای کې سایز لرو. دلته موږ د دغه شډو څخه مطلب دی د شډو سایز څونه، شډو سایز غټي او که د شډو سایز کوچنی دلته کولی شئ. بل په دا ځای کې بلر لرو. بلر دا معنا چې ته دا خام که تاسو ګورئ دغه زموږ شډو خامیږي کرا وینئ څه انشاءالله ښه واضح معلومیږي. بل په دې ځای کې انګل لري. انګل خو زاویې ته ویل کېږي. دلته زاویې څخه مطلب دا دی چې دغه شډو چې ما ورکړی ده دا به کومې زاویې ته ورکړم، نه دا ځای کې دلته کولی شئ مثلا 90 درجې ته یې راولئ، 80 درجې ته یې راولئ، هر څو درجې ته چې راولئ دلته کولی شئ تاسې هغه درجې. هلته انشاءالله په دا کندهار کې که تاسو وګورئ ډېر واضح معلومیږي. بل دلته ډیسټنس لرو. ډیسټنس فاصلې ته ویل کېږي. د ډیسټنس څخه مطلب دا دی چې دغه شډو څونه زنجې لرې کړم. دلته پی ټي وټاکئ، هر څونه چې لرې کوئ دلته کولی شئ چې لرې کړئ، او دلته کولی شئ چې دغه سایز یې ورټش کړئ، دا کوچنی کړئ. یو خبره چې زما څخه دلته یې رسول چې په دې ځای کې هم چې دلته موږ ټاکو دا فونټ سایز دلته پی ټي لیکل شوي. پی ټي معنا پوینټ، یعنې دا معنا چې یو پوینټ مساوي کېږي 1/2 انچه. یعنې دا معنا چې زموږ یو پوینټ که موږ دغه 1 انچ پر 2 برخو وویشو دغه یوې برخې ته 1 پوینټ ویل کېږي. نو چې زموږ 1 پوینټ باره مساوي کېږي په 0.03 انچ سره، یعنی ډېر کم اندازه چې 1 انچ پر 2 برخو وویشو یوې برخې ته د 2 څخه 1 پوینټ ویل کېږي. دا ډیسټنس دی. نو دا د شډو موضوع شول. دغه رقم د ریفلیکشن انعکاس ورکړه، نه ته دغه لیکنې ته چې انعکاس ورکوې څنګه انعکاس ورکوې داسې انعکاس ورکړه، نه هغه شډو یې معلومیږي درته، انعکاس یې معلومیږي. اوس دا بیا د سیټینګ دی پسې، نه هغه ټرانسپرنسي دی چې یادونه مې درته وکړه چې ټرانسپرنسي څونه هغه سایز دی، هغه بلر دی، هغه ډیسټنس دی. بل تاسو ګلو لري. ګلو دا معنا چې ته نور رنګونه ورکړه، نه دا خط که تاسو ګورئ دا شاوخوا داسې یو بله کم رنګ یې انتخاب کړئ. هغه چې دلته هر ډیزاین تاسو انتخابوئ په دې ځای کولی شئ انتخاب یې کړئ. او دا هم رنګ دی په دې ځای کې، دا هم هغه پوینټ سایز دی او دا هم هغه ټرانسپرنسي دی چې موږ راوستلی څو.
بل په دا ځای کې سافت ایج لرو. سافت ایج دا معنا دا لږ خان دا به انشاءالله هلته زه درته وښیم. دا په عکس کې راځي دا چې دلته دا ډیزاین موږ ځینې کړی دی په دا صفحه کې دغه لیکنه خامه راولي، خلک نور سره پیژني. انشاءالله دا عملي کوو بیا. او بل په دې ځای کې دا 3D لرو چې دا د 3D ډیزاینونه چې دا خط لپاره که غواړئ چې تاسې اپلای کړئ دلته کول سي. دا اصلا پر پکچر باندې ډېر واضح معلومیږي، پر دغه لیکنه باندې ډېر لږ معلومیږي که تاسو ورته وګورئ. لږ تغییر راځي درته. نو بیا په دې ځای کې تاسو ویډیټ بردوالی لرئ چې دا ویډیټ یې څونی او هایټ جګوالی یې څونی. دا بیا مثلا ټاپ برخه وه، دا بیا د بټن برخه ده چې دغه لاندې برخې نو بیا سره کمې. د لاندې برخې 3D سیټینګ یې ټاکلی سي، دغه رقم ډیپیټ دغه کونج یې ټاکلی سي. دا انشاءالله په شکلو کې راته راځي، بیا به انشاءالله ورسره ګورو په شکلو کې. دا اصلا د شکلو موضوع ده. دا نو زموږ د ټیکسټ برخو. بل په دې ځای کې تاسې دغه ټیکسټ ته که غواړئ چې رنګ ورکړئ دلته کولی سي. نو فیل رنګ مور کو، سایل ساده رنګ ورکړه، دلته هم دا موضوع راځي په دې ځای کې راته. اوس په دې ځای کې موږ تاسې دلته رنګ ټاکلی سو چې یا ته داسې زرغون رنګ ورکړه، زرغون رنګ نه ته داسې شین رنګ ورکړه. هر رنګ چې ستاسې خوښ وي په دې ځای کې تاسې خپل د خوښې رنګ ټاکلی سي او دلته د هغه رنګ ټرانسپرنسي ټاکلی سي چې د هغه رنګ څونه خاموي در سره. ګریډینټ بیا د څو رنګو مجموعې ته ویل کېږي چې تاسې څو رنګونه سره ګډ کړي دغه ته ګریډینټ ویل کېږي. اوس دا د ګریډینټ ډیزاینونه دي چې دی تاته داسې ډیزاین انتخاب، هر ډیزاین تاسو غواړئ. په دې ځای کې تاسې دا رنګونه هم تغیرولی سي. نه موږ افغانان خو د خپل بیرغ بیخي شوقیان یو او په معنا یې هم نه پوهېږو. نو رابسو تور سور زرغون رنګ به ورکوم تور. اوس ګوره دغه زموږ لیکنه د افغانستان د بیرغ رنګ یې واخیستی. په دې ځای کې بیا ډولونه شته چې دا په دې شکل ورسره راوله. ریکټنګ لاینر د لیک په شکل یې راوله، ریډیل شکل ته یې واړوه، دغه رقم ریکټینګولر شکل ته یې واړوه، دغه رقم پیت د لارې په شکل یې. دا د دې ډیزاینونه چې تاسې راوستلی سي. دلته هم تاسې هغه ټرانسپرنسي ده چې اپلای کول سي، هغه برایټنس دي. دا معنا چې دغه رنګ یې راته روښانه کړه. هر رنګ چې دلته انتخاب یې هغه رنګ روښانه کېږي او خامېږي راته. نو دا د ټیکس وظیفه او دا هم دغه آوټلاین سول چې دا اوس مې درته ویلي چې آوټلاین معنا د شاوخوا بارډر ته بیا سره کم رنګ ورکوې پکښې کې. دلته مثلا ټرانسپرنسي د ویډیټ دا بارډر بردوالی دی، دا بارډر بردوالی باید څونی. دا د بارډر ډیزاین دی چې داسې ډیزاین جوړ لري. دا هم هغه ډشز شکل ته چې واوړي پکښې کې سره. دا نو د دې ډیزاینونه چې تاسو وګورئ انشاءالله داسې خاص خبره به نه وي پکښې کې. راوند ګول یې درته راولم، د کنجان یې سیده یې راولم، سره کم یې راولم. دا د دغه ټیکس د آوټلاین پر موږ دا خبرې وکړې. دا هغه شیډو سول، دا هغه ریفلیکشن سو چې یادونه مو ځینې وکړه، دا هم هغه ګلو سو چې یادونه مو وکړه. بل په دې ځای کې تاسې د نمبر سټایل لرئ. د نمبر سټایل باید سره کمې. نمبر سټایل دا معنا لري چې موږ تاسې که چیرې عداد ولیکو دغه عداد باید سره کمې. مثلا جفت عداد لیکو، تاک عداد لیکو. اوس دغه عدادو فارمټ چې موږ تاسې راولو دا باید سره کم راسي. مثلا دلته تاسو راسي په دې ځای کې تاسو ډیزاینونه لرئ، نه مثلا داسې شکل یې راوړئ جفت عدد لوړ یا تاک عدد لوړ. نو دا د دې ډیزاین دی د نمبر دپاره چې دا نمبر سټایل چې تر کوم نګونه سره نږدې که سره لرې که. دا انشاءالله تشریح نه غواړي، تاسې خپله در سره عملي کړئ، دا د انشاءالله معلومیږي. بل په دا ځای کې موږ چې لرو لیګیچرز لرو. دا بیا د خط دپاره دي فقط مثلا نه لکه تاسو چې اس لیکئ هغه د ټي سره حرف د سره مشل یا سی ایچ لیکئ. دا هغه چې دي سټایلسټیک ډیزاینونه دي په دې ځای کې. مثلا اوس په دې ځای کې که تاسو وګورئ مثلا دا ډیزاینونه چې داسې یو ډیزاین ورکړي. ګورئ که تاسو وګورئ دلته دغه سی د دا کې سره وموښتل، نه اس د ټي سره وموښتئ. نو دا د دې سټایل ډیزاینونه چې هر ډیزاین چې تاسو غواړئ په دې ځای کې انتخابولی سئ. ځینې لږ سره موښلئ، ځینې ډېر سره موښلئ او دا فونټو پورې فرق لري. اوس دا ډیزاین دلته هېڅ تغیر نه راولي، مګر په بل فونټ کې بیا تغیر راولي. که تاسو یو بل فونټ انتخاب کړئ کیدای سي مثلا دا کار لا درته ونه کړي. نو دا فونټو ته کتل کېږي، د فونټو مطابق په دې ځای کې دا سټایلونه ټاکل کېږي. او دا بیا د دې ډیزاینونه دي چې دوی موږ ته راکړي دي. مثلا کې بیا فاصلې ډېرې یا به سره نږدې. دغه زموږ په لیکنه کې لږ تغیر راته راولي چې هر رقم تاسو غوښتل په دې ځای کې کولی سئ چې هغه ورته انتخاب. نو دا زموږ د خط ډیزاینونه دي چې زموږ د خط په فاصلو کې لږ تغیر راته راولي.
کم ډیزاین چې تاسو غواړئ هغه در سره اپلای کړئ، لږ تغییر به په فاصلو کې درته راسي. نو دا د خط ډیزاینونو چې موږ دلته اپلای کول. بل په دې ځای کې موږ هایلایټ لرو. هایلایټ معنا روښانه کول. که غواړو چې دا ځای هایلایټ کړو، دلته یو لیکن کې یو ځای ډېر مهم وي، ځینې کسان یې بولډ ایټالیک کوي، ځینې کسان یې هایلایټي، یا مثلا هایلایټ د دې دپاره هم دی ستا مونوګراف چې لیکل دی غلطۍ پکښې کړي، نو هغه درته هایلایټي چې دا ځای اصلاح که در سره، مثلا دا ځای اصلاح که، دا چې په هر مفهوم یې دی کاروي، د غلطۍ د اصلاح په خاطر یې درته کاروي، د مهموالي په خاطر یې کاروي. دلته اوس چې موږ یو مکتوب یو شی یو ځای ته استو، یا مثلا هلته یو ادارې ته لیکو، نو هغه ځای ورته د هایلایټ کړو چې معنی و دغې ادارې ته واست. تاسو هم کولی شئ چې دلته هایلایټ څخه استفاده وکړئ، خو په لیکنه کې ډېر نه استعمالیږي. عموما چې یو ځای کې مشکل کېدای شي په هایلایټ یې نښاني کړو، او دلته کولی شو چې رنګ ورکړو. دلته کرکټر ته رنګ ورکول کېدی، که تا یو توری انتخاب کړي، که تا پاراګراف انتخاب کړي، که تا جمله انتخاب کړي، او که تا لیټر لغات انتخاب کړي، رنګ ورکول شي. دا هغه ګریډینټ دی او هغه مور کلر دی چې تاسو کولی شئ. که موږ پر ډایلاګ بوکس لانچر کلیک وکړو، نو د نور سیټینګ اصلا په دې ځای کې دی چې دا به انشاءالله الرحمن راتلونکي کې وایي. د نن دپاره همدونه بس ده. خدای دې وکړي چې تاسې د فونټ څخه عمومي فهم اخیستی، چې په فونټ کې موږ عمومي یو لیکنه څنګه کولی شو، یا د دغه زموږ د لیکنې فونټ فیس یا ټایپ فیس باید سره کم راسي، چې دغه موضوع زموږ په فونټ کې وي. د الله په امان.